سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. دا هم تازه خبر د افغانستان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ملي تلویزیون ته تایید کړی چې د لومړي ځل لپاره به د کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. ښاغلي اشرف د دې سیالیو نیټې ځایونه ونه ښودل. ویلي دي چې راتلونکې میاشت کې به په ډاګه سي او ډېر ژر به د سویلي افریقا سره د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ نیټې هم معلومې سي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا سره 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا سره تر اوسه کوم سیریز نه دی ترسره کړی. یوازې په 50 اوريز 50 اوريز نړیوال جامونو کې سره مخ شوي دي چې هغه لوبې سویلي افریقا لوبډلې ګټلې دي. که وګورو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس ډېره قوي او پیاوړې لوبډله ده. هغه که 50 اوريزو لوبې دي که 50 اوريزو لوبې دي، په دواړو فارمټونو کې ډېره زبردست په زړه پورې لوبډله لري. تاسو وګورئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په 50 اوريز 50 اوريز نړیوال جنګ کې د پام وړ لوبې وکړلې چې په 50 اوريز نړیوال جنګ کې هم غټو لوبډلو ته ماتې ورکړې او داسې په 50 اوريز نړیوال جنګ کې تر نیمه پای لوبې پورې ورسېدله چې د سویلي افریقا لوبډلې څخه بیا ماته وخوړله. دا ډېر ښه خبر دی چې افغان کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا سره سیریز ټاکي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ د ټیک ټاک آی ډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.